السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو زه درخوایم یو داسې طریقه، یو داسې کوډ چې تاسو استعمال کړئ نو حیران به پاتې شئ. او کله چې نوی موبایل اخلئ او یا هم بل چا ملګري موبایل تاسو لاسته درشي، نو که چېرته دغه کوډ مو پکې ډایل کړ نو تاسو ته به د هغې موبایل ټول معلومات وشي. نو ویډیو لیدلو لپاره نو دغه چینل کې ویډیو کار نه کوي، نو که غواړئ دغه ویډیو وګورئ نو اسانه طریقه ده. یوټیوب ته داخل شئ. کله چې یوټیوب ته داخل شئ دلته راشئ، په سرچ کې ولیکئ پښتو آنلاین زده کړه. دا مو چې کله ولیکل دغه سرچ کړه، کله مو چې سرچ کړه لومړی سر کې ګورئ پښتو آنلاین زده کړه. د چینل خلاص کړئ او دغه ګورئ. لومړی ویډیو چې دا 15 دقیقې مخکې ما اپلوډ کړې ده. یو داسې کوډ درته ښایم چې تاسو به حیران پاتې شئ. ډېر زبردست او ډېر عجیب کوډ دی او نور ویډیوګانې هم موجودې دي، هغه هم تاسو کولی شئ وګورئ. نو دغه پښتو آنلاین زده کړه چینل تاسو در سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب طریقه ده، کله چې تاسو زموږ چینل ته داخل شوئ نو دلته ګورئ سبسکرایب په سره رنګ باندې لیکل شوي دي، په دې باندې به کلیک وکړئ. دا به تور رنګ ته بدل شي. هغې نه وروسته به دلته کلیک وکړئ چې د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درشي. او که چیرته د طریقه باندې نشم تاسو سبسکرایب کول نو بیا تاسو همدغه ویډیو پلی کړئ، د هغې ویډیو لاندې درته لیکل شوي دي سبسکرایب. دا ګورئ د باندې کلیک وکړئ. مننه. ښې شېبې او